سلام زموږ خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د تلې 11 نیټه ده چې د اکتوبر له 2 سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرلیک. ګلبدین حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب له ورکړې سره د صبغت الله مجددي مخالفت. اگر همین توافقنامه تطبیق شود و مسئله مسئولیت قضایی باید در اونجا حقوق عباد مستثنا شود. د حکومتي چارواکو د مداخلې له امله له دندې څخه د ننګرهار د والي ګوښه کېدل. غواړم نن ستاسو په وړاندې خپله استعفا اعلان کړم. د بروکسل غونډې ته د افغان حکومت چمتووالی. چین ته د افغان سوداګریزو توکو د لیږد پر وړاندې ستونزې. او په سوریه کې د روسیې د هوایي عملیاتو د بندېدو غوښتنه. اوس هم پوره خبرونه بیان. سمیع الله جلالزی. صبغت الله مجددي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ هوکړه د هیواد د ګټو خلاف بولي. نوموړی له حکومته غواړي چې د دې هوکړې په متن کې باید بدلونونه راشي. مجددي ښاغلي حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب له ورکړې سره مخالف دی. اخوا د سولې عالي شورا وایي ګلبدین حکمتیار ته هیڅ ډول ځانګړي امتیازونه نه دي ورکړل شوي. د هیواد پخوانی ولسمشر او جهادي مشر صبغت الله لومړنی جهادي مشر دی چې ښاغلي حکمتیار ته د امتیاز د ورکولو پر وړاندې مخالفت وکړ. اگر همین توافقنامه تطبیق شود و مسئله مسئولیت قضایی باید در اونجا حقوق عباد مستثنا شود. در غیر مردم این را بی‌عدالتی تلقی میکنند و اکثریت خاموش ملت موقع نداشتند در این توافقنامه نظر خود بگویند. ښاغلي حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب ورکول له حزب اسلامي سره د موافقې یوه مهمه ماده ده. خو د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي حکمتیار سره موافقه د افغانستان د اساسي قانون له مخې برابره شوې او نوموړي ته ځانګړي امتیازات نه دي ورکړل شوي. در 25 ماده تفاهمنامه به نظر ما چیزی که بسیار زیاد مهم است که هیچ چیزی مغایر قانون نیست، هیچ چیزی مغایر قانون اساسی افغانستان نیست و در تقریبا در تمام بندهایش ما این مد نظر گرفتیم که مطابق قوانین نافذه کشور و در یکی از ماده ها تصریح به این شده که جناب آقای حکمتیار و یا حزب اسلامی مسئولیتی که متوجه از آن میشن رعایت میکنن از قانون اساسی افغانستان. من فکر میکنم نقاط دیگری را که اگر جناب حضرت صاحب احیانا به او اشاره داشته باشه به این مواردی را که ما پیش بینی شدیم، مواردی را که ما متذکر شدیم در تفاهمنامه، من فکر میکنم که حل خواهد شد. له بلې خوا د ولسي جرګې رئیس له ښاغلي حکمتیار سره د سولې د موافقې د عملي کېدو غوښتونکی شو. تقاضای ما از طرفین مصالحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و انجینر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان مطابق مفادات توافقنامه صلح باید در قسمت اجرایی شدن این مفاد مساعی خود و مکلفیت های خود تصویب باشند که تا این نهایی شود. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک له مثبتو غبرګونونو سره مخامخ شو. خو دا د افغانستان لومړی سیاسي مشر دی چې ښاغلي حکمتیار ته د امتیازاتو د ورکولو پر وړاندې مخالفت کوي. اجرایي ریاست وایي د بروکسل غونډې ته د حکومت د چمتووالي کارونه بشپړ شوي او حکومت له یوه پراخ پروګرام سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال وایي هیله کېږي چې نړیواله ټولنه یو ځل بیا تر راتلونکو 4 کلونو پورې له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړي. اخوا داسې ویل کېږي چې حکومت د بروکسل غونډې څخه مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو او لوی جرګې ته د جوړېدو د نیټې د روښانه کېدو او له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې پاتې راغلی دی. د افغانستان لپاره د یوې مهمې غونډې د ترسره کېدو وخت را نږدې کېږي. افغانستان به د بروکسل په ناسته کې د راتلونکو 4 کلونو لپاره 3 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي او تمه کېږي چې په دغه غونډه کې افغان دولت د بهرني مالي پیلتوب د پای ته رسولو لپاره منځمهاله پروګرام وړاندې کړي. ما در نشست بروکسل با دست پر میریم. شاخص‌هایی که مشخص شده بود، مطرح شده بود، او شاخص‌ها تحقق پیدا کرده. در امر اصلاحات انتخاباتی شما گفتین فرمان تقنینی صادر شد و کمیته گزینش عملا کارش شروع کرده. امیدوارم به است که ما به آینده نزدیک
بتانیم که کمیشنران کمیته گزینش مشخص کنه و زمینه مساعد شود برای برگزاری انتخابات و متعاقبا برای برگزاری لویجرگی تعدیل قانون اساسی. د افغان دولت لخوا له دغه راز غونډې سمه ګټه اخیستنه یوه رغنده چاره بلل کیږي او داسې غوښتنې کیږي چې د ملي یووالي حکومت باید خپلې ژمنې عملي کړي. پیشرفت‌های حکومت افغانستان در این ارتباط به سنجش میگیرن و نظر به او حکومت افغانستان باز میتونه تقاضای کمک بکنه و امیدوار هستیم که حکومت بتونه واقعا آنچه که فعلا در یکی دو هفته اخیر به مردم وعده کرده این واقعا جامع عمل بکنه، چون در گذشته هم حکومت قبلی هم وعده‌های زیاد کرده بود اما بدبختانه هیچگاه این وعده ها جامع عمل نپوشید. ټاکل شوی د پارلماني ټاکنو او همداراز د لویې جرګې د جوړېدو څرنګوالی د بروکسل له غونډې مخکې روښانه شي، خو داسې باور کېږي چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغې موضوع ته پاملرنه نه ده شوې. هر دویشان هم در کنفرانس اشتراک کنن. اختلافاتی که به اینا وجود به هیچ وجه کتمان شده نمیتونه، بخاطر که ما از 2 سال به این سو دیده میریم که مشکلات تا چه حد بین از اینا وجود داره و عمق اختلافات از اینا چقدر ژرف است. په اوسني وخت کې د افغان حکومت 80% مالی لګښت د بهرنیو مرستندویانو لخوا ورکول کیږي او د دې وضعیت دوام د اندېښنې وړ دی. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان حکومت سره 3 میلیارډ ډالر مرسته سپین چک نه دی، بلکې د مرستې د اصلاحات او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې په پرمختګونو پورې تړاو لري. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره میرمن فتانه ګیلاني را سره په استودیو کې غواړي چې د همدې موضوع په اړه له دې سره بحث وکړو. میرمن ګیلاني ښه راغلاست د کور مودن. تاسو په جریان کې چې د بروکسل غونډه ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې جوړه شي، دې غونډې ته واقعا هیلې زیاتې دي. افغان حکومت هم تر یوې اندازې دې غونډې ته ځان چمتو کړی دی او حکومت هم وویل چې هغه پروګرامونه چې دوی درلودل دې غونډې لپاره هغه یې بشپړ کړي دي. مخکې له دې چې د دې غونډې مواد او هغه مهمو برخو ته ولاړ شو، غواړم ستاسو له نظر واورم چې دغه د بروکسل غونډه واقعا په دې حساس شرایطو کې د افغانستان لپاره څومره تاسو مهم ارزوي. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام برای بینندای محترمتان، برای شما درود برای پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. تاسو وګورئ تقریبا د افغانستان په ارتباط کې 100 کانفرنسونه وشول په نړۍ کې. زه فکر کوم چې د 12 یا 15 کانفرنسونه ډیره زیاته وشو، مګر متاسفانه د 15 کال کې زمون مدیریت یا زمون ظرفیت دومره نه وو چې د داسې طلایي فرصتونه مونږ ښه استفاده کړو چې اوس په دې کانفرنس کې مونږ وایو چې دا لرو دا هم زمون هغه ته ښکاره کوي چې مون ډیر مسؤلیت نشو واخیستلو او مون د خلک پر سر کې لوبه کوو او پخوانی نظام چې و دغه نه مثلا فرصتونه د لاس نه ورکو چې ښه کانفرنسونه وشو. به هر حال پیسې هر شی چې راغله هغه ورک شو. اوس چې دا فرصت بیا هم راغلی دی د دې نه زه ډېر زیات خوشحالم ورسره چې فساد ډېر جدي دی په افغانستان کې او بیا هم نړیوال ټولنه مثلا افغانستان ته علاقمندي ښکاره کوي او بیا هم افغانستان باندې دوی خبرې کوي. دا یو خوشخبري دی یا زه خوشحالم په دې کې، مګر د ټولو نه مهم مسله هم دا دی چې خو مونږ ته خو بې اتفاقي تباه کو. په کار دا دی چې زمون مشران دا دوه مشران چې د حکومت وحدت ملي چې دی دوی باید دا خپل دا بې اتفاقي او دا اختلافات چې دی دا ایسته کې په دې کانفرنس کې مثلا د یو فکر د یو برنامې ته لاړ شي. تاسو ویل چې په تیر 15 کلونو کې کانفرنسونه مهم کانفرنسونه د افغانستان په اړه جوړ شوي دي. دا چې د تیر حکومت له دې کانفرنسونو څومره ګټه پورته کړې ده به یې خو پرېږدو. آیا تاسې څومره هیله منه یاست چې واقعا د ملي یووالي حکومت به وکړی چې د بروکسل له کانفرنس څخه چې واقعا په افغانستان کې هم شرایط اساس دي څومره به دوی ګټه پورته کړي او هغه مشکلات او هغه غوښتنې چې خلک لري په افغانستان کې پوره کړي؟ تاسو ما واوریدل نن هم ما واورېده د څو ورځ کې زه واورم د رسنۍ د لارې نه چې نړیوال ټولنه مثلا خپل وعده چې کړی د افغانستان لپاره پیسې ورکوي. هر یو کشور مثلا امریکا، مثلا جاپان، انګلستان، فرانسه، ناروی، سویدن، ټول د ملکونه چې دي دوی تا مقدار زه پوهېږم چې کوم یو ملک څومره ورکوي. خو مهم د ټولو نه مهم مسله دا دی چې صحیح دی دا پیسې مونږ لپاره دوی ورکو په دې کانفرنس کې، مګر هم دا پیسې مونږ څه رقم مصرف کوو. دې لپاره ظرفیت دی. تاسو وګورئ چې د حکومت د
بودجه یا پیسې چې دي په ځینو وزارتونو کې مصرف شوی نه دي دا د تاسف خبره دی نه یو مسله زما هدف د ټولو نه مهم مسله دا دی چې تر هغه وخت نه چې امنیت په افغانستان نه وي او صلح نه وي دا څه رقم دوی کولی شي چې دا پروګرامونه او د لوی وسیع پروګرامونه دوی عملي کړي مثلا په دې کې د مثلا حکومتداري ښه حکومتداري تر اوسه نه خو ښه حکومتداري مونږ دومره ښکاره کړې نه دی او صحیح دی چې ولسمشر کوشش کوي الزلې کوي یا مثلا بل مشر ډاکټر صاحب عبدالله کوشش کوي مګر په عمل چې ګورو ادارې ډېر کمزوره دي بله بله مسله دا دی چې د ټولو نه مهم مسله دا دی چې د ښځو توانمندي دی د ښځو توانمندي خو یوازې په کابل ښار کې نه دی په څو ځایونو کې مثلا کابل یا په درې نورو ولایتونو په مرکزونو کې ځینې ښځو مثلا هلې ځلې لري مثلا ښځه دپاره چې غواړي چې ښځه توانمندي را پیدا کړي باید په افغانستان کې په سراسر کې امنیت موجوده وي همدې موضوع ته راځم تاسې د افغانستان د ښځو د ټولنې د مشرې په صفت آیا په تېرو 2 کلونو کې هغه کارونه چې حکومت د ښځو د حقونو د تامین دوی ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې څومره تاسې مثبت ارزوئ څه کړي دي تر اوسه خو زه غواړم چې دپاره چې دا کنفرانس سبا بله سبا شروع کېږي زه غواړم چې ډېر په خوشبیني ګورم ډېر لپاره افغانستان دومره ګران دی مون دپاره چې مون هر څومره چې نقص نواقص د خپلو هم چې ګورو بیا هغې نه صبر کوو ایسته دې باندې فکر نه کوو مګر هم زه فکر دومره کار یعنې کړی نه دی مثلا دوی خپل په انتخابات وخت کې دوی وایي چې مونږ ښځو لپاره کار را پیدا کوو د ښځو یا د غریب خلک د سرخانونو تغییر راوړو د ټولو نه مهم مسله ډوډۍ دی د ټولو نه مهم مسله دا دی چې خلک کار را پیدا کړي خلک مطمئنه شي دا متاسفانه هیڅ هم شوی نه دی په دې 2 کال کې ښځه مثلا دا سمبولیک غوندې یو هغه لري قدرت لري په دې نظام کې او شته څو ښځه دی په وزارتونو کې فعالیت کوي مګر دومره چې دا آواز به ولري دا مثلا دومره قدرت به ولري دا دومره توانمندي را پیدا کړي مثلا دفاع وکړي آواز راپورته کړي مثلا د ټولو نه مهم مسله امنیت دی مونږ چې خپل په منځ کې ګورو کینو مونږ وایي چې امنیت د ټولو نه مسله دی او کله وزیر چې ولسمشر سره کینی یا نړیوال ټولنه سره کینی باید دوی فشار واچوي چې مثلا خلک یا ښځه امنیت غواړي اوس زما غوښتنه څه دی د دې کانفرانس غوښتنه دا دی چې که چېرته مون کینو نړیوال ټولنه چې نړیوال ټولنه افغانستان لپاره صلح راوړي دا خو ناممکنه دی تاسو ګورئ سوریه تباه شو عراق تباه شو افغانستان تباه کیږي او روزانه مون څومره شهیدان ورکوو دنیا دې باندې فکر نه کوي او د دنیا نمایندگان په افغانستان دې ګوري چې څه حالات دي د ځینې البته د دوی هم ځینې ناکام سیاستونه وجه دي چې افغانستان په دغسې حالت کې راغلی دی زه فکر کوم چې زما غوښتنه د ولسمشر د مشرانو په دې کنفرانس کې دا دی چې دوی باید آواز راپورته کړي فشار راواچوي چې مونږ د صلح غوښتنو خلک یو مونږ صلح غواړو مونږ امنیت غواړو د صلح د امنیت په ارتباط کې باید د ټولو نه مسله مهم مسله دی بله دا دی چې د نظامي مسایلو کې مون ډېر پاتې راغلیو مون نشي کولی چې دا جنګ ښه مدیریت وکړو تاسو روزانه ګورئ چې څومره جنازې نن څومره جنازې رالو مثلا تاسو ګورئ ځینې ولایتونه ځینې ولسوالۍ دومره نارامه دي چې هلته بیا حکومت د دغو مشکلاتو لپاره څه باید وغواړي څه باید به وغواړي دا لوبه چې د روانه دی دا استخباراتي لوبه چې دی یعنې لوی لاسونه په دې جنګ کې اخته دي دا باید قطع شي د ټولو دا د ټولو دنیا دلته 15 ملکونه راغلي دي دا 15 ملکونه ولې نشي کولی چې په افغانستان کې صلح راشي تر کله نه مون دا چیغه نارې وایو چې مثلا دا همسایه ګاونډي داسې کوي دا ګاونډي داسې کوي نور یعنی په دنیا کې ټول مهربان دي دوی ډېر ښه خلک دي ښه اخلاق لري صلح دپاره راغلی ده باید دا جرأت مون را پیدا کړو خو د ټولو نه مهم مسله دا دی چې د ولسمشر ښځه لورا غني هم هلته ځي هلته خبرې کوي زما غوښتنه میرمن ګلینې وبخښئ ستاسو خبر مې هم ونیول آیا د بروکسل په غونډه کې هغه موارد چې د افغان میرمنو په اړه وړاندې کیږي تاسو خبر یاست هلته به په کومو موضوعاتو خبرې وسي او څه وړاندې کیږي دا ټول د توانمندي بلې خبر یم بلې خبر نه یم توانمندي چې کله توانمندي تاسو وایي خو همدې خبره دی چې تر هغه وخت نه چې توانمندي دا 100 کال دی پروژې راځي پیسې راځي دا ټول ورکیږي معلومیږي نه
نه ښځه په ژوند کې تغییرات دومره نه راځي. دا څو کسان چې په وزارتونو کې ناسته دي، په لوکس دفترونه ناسته دي، دا ټول د افغانستان نمایندګي نه شي کولی. مثلا دا څو ښځې چې هلته ځي وایي مونږ دا کوو دا کوو، د څه رقم تاسو نه کوي؟ تاسو مثلا یا ځینې کسان دي زه نه پېژنم چې څوک دي، شاید وزیران معرفي کړي، شاید مشران معرفي کړي دي، زه خبر نه یم د هغې نه. ولې داسې ظرفیت به ولري دا ښځه چې هلته به ووایي چې د ښځو د افغانستان د ښځو غوښتنه دا دی چې صلح امنیت او صلح غواړي او بله دا اقتصادي حمایه غواړي. په دې نه چې یو ښځه 2 وخت لپاره ډوډۍ دپاره حیران دی په دې ملک کې، دوی باید دې باندې کار وکړي. او بله زما غوښتنه د ولسمشر لورا غني دی چې دا باید آواز راپورته کړي، آواز راپورته کړي. دا خپله هم یو ښځه دی او دا بیا باید دا به ووایي چې تر هغه وایي امنیت را نشي، صلح را نشي او د نړیوال ټولنې نه وغواړي او زموږ رابطې باید ټول دنیا سره ښه به وشي، د خپل ګاونډیانو سره رابطه به ښه کوو. زه د جنګ طرفدار نه یم، زه د چیغو نارې و چې دې ته دشمن وایي، دې ته کنځا به وکړو، دا به کنځا کوو. دا تر کله نه دا اخلاق هغه وکړو. زما اخلاق دا دی چې باید مونږ صلح به وکړو، مونږ مسلمانان یو، د اسلام اخلاق صلح دی. تاسو څه فکر کوئ واقعا تر هغه وخته که واقعا حکومت میرمنو ته د کار زمینه مساعده نه کړي، دوی ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، تاسو فکر کوئ دا مشکلات به ورسي؟ نه د میرمنو له ګډون پرته نه کار کېدای شي؟ نمایشي دی لکه تر اوس نه چې د 15 کال کې او بله مونږ خپل هم ډېر تنبل یو. مونږ هم دا نشو کولی چې یو جدي مبارزه وکړو، یو جدي انقلابي د ښځو حرکتونه پر منځ واچو. دغه حرکتونه څنګه رامنځته کړو؟ د دې له خاطر متاسفانه همدا څو ټیکهداران چې قومونه چې دي فقط دوی خپل پر سر باندې معامله کوي او مثلا خپل ځان لپاره غواړي چې عزت کمایي وکړي او ځان لپاره ژوندی وساتي، چوکۍ لپاره یا خپل بقا لپاره. دې لپاره همدا ښځه هم همدغسې بسته شوې ده، لکه همدا هر یو ټیکهدار چې دی هغې سره یو ډله ښځه هم شته. خو مونږ د هېڅ چا ټیکهدار نه طرفدار نه یو. زه د دې ښځه نه ټولو نه اواز راپورته کوم چې خدای قرآن تاسو ښځې وګورئ، د دې ټیکهدارانو ځان خلاصه کړئ. تاسو یو موټی شي، تاسو یو ځای شي، یو اواز راپورته کړئ چې ستاسو بچي هر روز وژل کېږي، ستا ورور، ستا زامن، ستا میړه شهیدېږي. تاسو دومره یعنې هغه نه لرئ چې اواز راپورته کړئ. تاسو خپل موقف لپاره هغه کوي یا 100 روپۍ تاسو ته څوک ورکوي هغې دپاره کار مه کوئ. زه فکر زموږ خو غوښتنه همدا دی. زه خو غواړم چې دا درامه او دا گیم او دا بازي او دا لوبې چې روان دي په افغانستان کې دا خاتمه را پیدا کړي او دا تعلق لري افغانانو چې افغانان څومره د وختونه د فرصتونه ښه استفاده کوي. متاسفانه مونږ ډېر په دې کې پاتې راغلي یو. وروستۍ پوښتنې په توګه که واقعا میرمنې په افغانستان کې همت ونه کړي او خپل غږ اوچت نه کړي، تاسو څه فکر کوئ دوی به په همدې ډول پاتې وي او وضعیت به پاتې کېږي؟ هم تاسو ګورئ چې ورځ په ورځ زموږ حالات څه رقم دی، علاقمندي کم دی، په دونرونه مثلا قطع نشته، د ښځو مساله سیاسي شوې ده. اوس ښځه مثلا دومره جنازې راځي از کابل نه، د اطراف نه، دا ښځه نه لري، دا کورنۍ نه لري، بچې نه لري، دا کور نه لري، دا ډوډۍ نظارت نه لري او دا هر ورځ دومره چې مونږ قرباني ورکړو، دا خو د انصاف خبره نه دی، دا د انسانیت خبره نه دی. زه خو د دې پر ضد یم. زما غوښتنه د ټولو مشران همدا دی، د بروکسل کانفرنس هم همدا دی چې د ښځو د افغانستان ښځو د صلح غوښتنه دی، صلح، ثبات، امنیت غواړي او مونږ خاصتا د نړیوال ټولنې او مخصوصا د امریکې نه زموږ غوښتنه دا دی چې دغسې واړه ماشومان چې تاسو معلومات واخلي دا صحیح دی، دا حمایه به وشي. ولې دوی تجربه نه لري، باید زموږ اواز به واوري چې مونږ صلح غواړو، مونږ غواړو چې دا آخر نقطه چې دی دا جنګ لپاره پرېږدو او لاړ شو ثبات لپاره او بل افغانانو تعلق لري. د مشرانو زما غوښتنه دی په ځای د دې نه چې ځانونه دپاره کار به وکړي، مهرباني وکړي، د فرصتونو استفاده وکړي، افغانستان د دې حالت نه راوباسي چې ټول ستړی شوی ده. کور ودان د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره میرمن فتحانه ګیلاني، تاسو مننه کوم. کور مو ودان. راځو د بل خبر په لور. د ننګرهار والي نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلي کندوزي نن د یاد ولایت د قومي مشرانو په ګډون په یوې غونډه کې خپله استعفا اعلان کړه. نوموړی وایي د ننګرهار د ستونزو په هواري کې د حکومت ناغېړي او په کارونو کې د یو شمېر چارواکو مداخله د دې لامل شوه چې له دندې استعفا ورکړي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي له دندې څخه د والي د ګوښه کېدو په غبرګون کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې د دې ډول مداخلو مخه ونیسي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی دلته په جلال آباد ښار کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو سره په دغه غونډه کې له خپلې دندې استعفا کوي. د ننګرهار والي د وینا په لړ کې خپله استعفا وړاندې کوي. غواړم نن ستاسو په وړاندې خپله استعفا اعلان کړم او ستاسو د حوصلې نه د همکارۍ نه مننه وکړم. ښاغلی کندوزی د خبرو په لړ کې د مرکزي حکومت نه همکاري او د صلاحیتونو کمښت د خپل استعفا لامل ګڼي. خپله ملامتیا د دې لپاره چې باید شوي وي ټول کارونه به زما په لاس کې نه وي، خو په ولایت کې غوښتنه د والي نه ده د ولس مشکل د مشرانو د ولسوالۍ د ټولو مشکل باید والي ورته حل کړي، که د هر ځای نه یې کوي، که په هر ترتیب یې کوي. دا چې والي خپل مشکل لري هغه د خپل مشکل دی، ولې باید مسایل ورته حل کړي چې هغه کې زه ځان ملامته بولم چې نیم ته والي دی. خو د ننګرهاریانو غبرګونونه څه دي؟ د ولسمشر غوښتی وی او له ده نه پوښتنه کړې وی چې په ننګرهار کې ته څه ستونزې لري، څه مشکلات لري چې ته خپل کار ته ادامه نشي ورکولی یا نه کې. خو دغه نظام نه پوهېږم چې عموما په کابل کې په رهبرۍ کې دغه ذوق موجود دی. د ننګرهار غوندې یو ولایت کې چې دلته والي او هغه ته ولسمشر وخت نه لري، نو فکر وکړه د نورو ولایتونو به څه حل. دې سره کېدای شي د مرکزي حکومت نه همکاري سمه نه وه. په دې لحاظ بعضې نور مشکلات به هم په اداراتو کې دی، په ټول افغانستان کې په اکثرو اداراتو کې مشکل شته دی. د ننګرهار ولایتي شورا د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې نوي رالیږونکي والي ته د بشپړ صلاحیتونه ورکړي. دا مشکل خو ټول افغانستان ته معلوم دی چې مرکزي حکومت ټول صلاحیتونه ځان لپاره قید کړي دي. والیانو ته اصلا صلاحیت نه لري. دغلته یعنې خدای شاهد دی موږ د دې والي سره 11 میاشتې یا کال کار کړی دی، خو همیشه به دیو دا خبره کوله چې ما سره د دې خبرې صلاحیت نشته. سلیم کندوزی په تیر حکومت کې د کرنې وزارت د معین په توګه کار کاوه او 14 میاشتې وړاندې د ولسمشر په فرمان د ننګرهار د والي په توګه کار پیل کړ. د ننګرهار د لومړنی والي نه دی چې د مرکزي حکومت د نه همکارۍ او لاسوهنو له کبله له دندې استعفا کوي، بلکې تر دې وړاندې پخوانیو والیانو عطاالله الدین او ګل اغا شیرزي هم د همدې لاملونو له کبله له دندو استعفا کړې وه. د بروکسل په غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې د افغان حکومت لخوا د کډوالو مسئلې له هواري سره تړاو ولري. د مالیې وزیر د ولسي جرګې په غونډه کې وویل که افغان حکومت د بروکسل له غونډې مخکې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو مسئله هواره نه کړي، د بروکسل په غونډه کې به د ژمنه کیدونکو پیسو ډیره برخه په یادو هیوادونو کې د کډوالو د مسئلې پر هواري ولګیږي. بلخوا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې حکومت د نړیوالو مرستو د دوام په موخه هیواد ته د کډوالو د ادغام په برخه کې له اروپایي هیوادونو سره مرسته کوي. د مالیې، بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزیران او د ملي امنیت شورا مرستیال د بروکسل د غونډې لپاره د حکومت د چمتووالي په اړه د معلوماتو د ورکولو په اړه ولسي جرګې ته ور وبلل شول. له اداري فساد سره مبارزه، د اصلاحاتو راوستل، د ملي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی، د بشري حقوقو په تیروي د ښځو او ماشومانو د حقوقو خوندیتوب د بروکسل د ناستې لپاره د افغان حکومت ژمنې دي. اوس افغان حکومت د ځان بسیاینې لپاره د ملي پراختیا چوکاټ د سند په چمتو کولو سره تمه لري چې د بروکسل په غونډه کې مالی مرستندویان د راتلونکو 4 کلونو لپاره له افغانستان سره خپل سیاسي او مالی ژمنې اعلان کړي. د مالی وزیر وايي د بروکسل په ناسته کې به امریکا $900 میلیون، جرمني $600 میلیون، نړیوال بانک $400 میلیون، د اسیا پراختیایي بانک $315 میلیون، جاپان $400 میلیون، اروپایي ټولنه $220 میلیون، برټانیا $200 میلیون، استرالیا $80 میلیون، کاناډا $55 میلیون، چک $2 میلیون، ډنمارک $50 میلیون، فنلند $30 میلیون، فرانسه $25 میلیون، هالند $40 میلیون، ناروی $128 میلیون، سویډن $80 میلیون، سویس $11 میلیون، ترکیه $80.18 میلیون او ایټالیا $15 میلیون په کال کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړي چې د مرستې به په کال کې $3.5 میلیارډ ته ورسیږي. له دې مخکې هند هم له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده.
پولی را که قرار است اینا برای افغانستان تعهد بکنن که برای از هیچ شک ندارن او را تعهد میکنن و در کنفرانس بروکسل رسما اعلان میکنن. اگر موضوع مهاجرین ما حل نکنیم، او پول به عوضی که در افغانستان به مصرف میرسه، او در کشور خودشان برای مهاجرین به مصرف باز میرسه. ما به دلیل دوام همکاری با کشورهای اروپایی و به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر می‌خواهیم که با این کشورها در حل بحران مهاجرین همکار باشیم و از طریق دریافت کمک‌های مالی در کنفرانس بروکسل به صورت غیر مستقیم زمینه ادغام افغان‌ها را در کشور فراهم نماییم. د ولسي جرګې یو شمېر غړي نیوکه کوي چې حکومت د کډوالو د راستنولو پر سر د اروپایي ټولنې له یو شمېر هیوادونو سره معامله کړې ده. اون پیش شرطه که حکومت آلمان مطرح کرده که ما این قدر کمک میکنیم شما مهاجرین برگردانید، این معامله گری است. در همین روزها شایعات ظاهرا مطرح میشه که گویا اینکه دولت افغانستان توافق کرده که 80,000 دیپورتی داشته باشه از کشور جرمنی. این یک شایعه کاملا دروغ است. لا بل خو د کډوالو چارو او مالی وزیران لا پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنول هغه ننګونې ګڼي چې د ملي یوالي حکومت به د بروکسل له غونډې وروسته له هغې سره مخامخ وي. په اوسني وخت کې د ورځې څه د پاسه 15,000 افغان کډوال له پاکستانه او کابو 1500 نور هم له ایرانه هېواد ته راستنېږي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د همدا خبرونو دوام. طالبانو پر ښارونو د ولکې لپاره خپلې هڅې ډېرې کړې دي. ملي دفاع وزارت وایي په یو شمېر ښارونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې د دې لامل شوي چې طالبانو د یادو ښارونو د نیولو لپاره هڅې وکړې. په تیرو 3 ورځو کې طالبانو خپلې جګړې د فراه ښار شاوخوا سیمو ته هم رسولې دي. اخوا ملي دفاع وزارت هغو کسانو ته چې په دې برخه کې ناغېړي کړې خبرداری ورکوي چې عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. په دې وروستیو کې ښارونو ته طالبانو ډېره پاملرنه. د فراه ښار هم په دې ورځو کې یو جګړه ځپلی ښار دی. له کندوز، لښکرګاه او ترینکوټ ښارونو وروسته دا ځل طالبانو د فراه پر ښار برید وکړ، خو افغان ځواکونو دغه ښار ته د هغوی د ورتلو مخه ونیوله. هر چی که باید در مورد از این پرسپال کنین باید به متیقن شوین که یک سلسله نارسایی های ممکن است وجود داشته باشه. له 3 ورځو راهیسې طالبانو بریدونه د فراه ښار تر څنډو پورې ورسېدل. د ملي دفاع وزارت په وینا طالبان په دغو سیمو کې د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبا آهسته آهسته شهرها را زیادتر هدف قرار میدن و هر یک عملیات در یک شهر سر و صدایش از نظر سیاسی و فشاری که بالای حکومت مرکزی وارد میکنه بیشتر از چندین ولسوالی است. د هیواد په ډیرو برخو کې جګړه روانه ده، خو هغه څه چې د اندېښنې وړ دي له ولسوالیو څخه ښارونو ته د طالبانو د جنگي تاکتیک بدلول دي. بسیار تبعات ناگوار داره. اول امی تعداد مردمی که در ساحه طالب فعلا به سر میبره مکتب نداره. یعنی می تعداد مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات دارند. اونجا روش‌های غیر قانونی صورت میگیره. قاچاق مواد مخدر آسان میشوه. مراکز تروریستی ایجاد میشوه. له 15 کلونو وروسته یو ځل بیا په هیواد کې د بل هر وخت په پرتله جګړه پراخه شوې. د القاعدې بیا راڅرګندېدو هم اندېښنې زیاتې کړي دي. له نشې توکو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په تیرو 2 میاشتو کې څه باندې 1200 کسان د نشې توکو د قاچاق په تور نیولي دي. د نیول شویو کسانو په منځ کې 9 پولیس او 15 د پوځ غړي هم شامل دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې موینیت وایي په دې عملیاتو کې څه باندې 115,000 ټنه نشهیي او کیمیاوي مواد او یو اندازه الکولي څښاک ترلاسه شوي دي. د روان کال د وریل لومړی د اتلې تر 10 نیټې پورې کابو 200 قاچاقونکي له نشې توکو سره د مبارزې د ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې د مرستیال په وینا په دې موده کې د نشې توکو د تولید 22 فابریکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له منځه وړل شوي دي. محمد جوادی بیمنی کابل آمد کرزی در جریان 63 قضیه به تعداد 84 تن قاچاقبر مواد مخدر در طول از این مدت دستگیر کردند که اکثریش در طول
یک ماه اخیر بوده. له نشه توک سره مبارزه له طالبانو وروسته حکومتونو لوی پروګرام دی، خو له دې سره پر دغه مبارزې تل نیوکې کیږي. دستای هستند که در اینجا نفع زیاد به جیبشان میفته و هیچ وقت ما فکر نمی کنیم که یک اراده قوی و سیاسی در رابطه با از بین بردن مواد مخدر در افغانستان وجود داشته باشد. له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان نوم د نشه توکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې دی او لوی قاچاق کوونکي نشه توکي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته لیږدوي. یوازې په تیرو 2 کلونو کې 14 تنه د قاچاق کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي چې په لسګونه ټنه نشه توکي نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. په کابل او کندهار ولایتونو کې د حامد کرزي یو شمېر پلویان وایي هغه کسان باید بخښنه وغواړي چې د لوی جرګې په خیمه کې ښاغلي کرزي ته سپکاوی کړی دی. دوی نن په جلا جلا غونډو کې وویل د برهان الدین رباني د وژل کېدو په یاد غونډه کې حامد کرزي ته سپکاوی شوی او د دې غونډې ګډونوال باید له کرزي بخښنه وغواړي. د یکشنبې په ورځ د کابل کندهار لویه لار د 2 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا وتړل شوه. د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د حامد کرزي په ملاتړ لاریون وکړ. دوی وایي د برهان الدین رباني د تلین په مراسمو کې ښاغلي کرزي ته سپکاوی شوی دی. نو موږ دا په کلکو ټکو غندو دغه سړی به مکمل کېږي تر هغه وخته موږ د لار نه لکو که دا ونه غواړي دا لړۍ به جریان ولري بیا به د دې بوران ختمېدل قطعا نه وي په ټول مملکت کې به دا بیا بل حالت ته ورسېږي. په کابل کې هم د ولسي جرګې یو شمېر غړي او قومي مشران راټول شوي او هغه څه چې د لویې جرګې په خیمه کې وشول غندنه یې کوي. کرزی صاحب په یوه سمت په یوه ژبه په یوه قوم په یوه نژاد پورې قطعا اړه نه درلوده. جلالتمآب حامد کرزي ته سپک نظر کړی، د افغانستان ټول ملت ته یې سپک نظر کړی دی. په کابل او کندهار کې د حامد کرزي پلویان وایي باید له ښاغلي کرزي څخه بخښنه وغوښتل شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب د غړي کمیټې په لومړۍ غونډه کې وویل د بیان ازادي د افغانانو د تیرې یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنه ده او د بیان ازادي په قرباني کېدو سره ان د سولې راتګ ورته هم د منلو وړ نه دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خبریالانو د امنیت د ساتلو او خوندیتوب د کمیټې په لومړۍ ناسته کې وویل د بیان ازادي د افغانانو یوه لاسته راوړنه ده او هیڅوک د بیان د ازادۍ آواز نشي چوپ کولی. امروزه در افغانستان به عنوان محصول و نتیجه مبارزات طولانی و تاریخی مردم افغانستان به دست آمده و براستی با هیچ چیز دیگری قابل معامله نیست و حتی با یکی از شدیدترین نیازهای مبرم مردم افغانستان یعنی صلح این ارزش‌ها را نمیتوان معامله کرد. په دغه ناسته کې د ولسمشر سلاکار وایي حکومت مسئولیت لري چې د خبریالانو او رسنیو امنیت ټینګ کړي. سوء رفتار و یا رفتارهای نادرست از طرف بعضی مسئولین به صورت فردی یا که حاکی از رفتارهای فردی بعضی از منصوبین امنیتی بود در مورد ژورنالیست‌ها یک راهنمود واضح چگونگی برخورد با ژورنالیست‌ها و تنظیم امورشان به صرف دفتر ما به هدایت جناب جلالتمآب رئیس جمهور فرستاده شده. بلافاصله امی 3 اقدام تشکیلاتی عملی شود تا ساختار به جای خود بشینه و جریان اطلاعات شروع شود، تبادل اطلاعات در هر جای هر نوع تهدیدی که است، نگرانی که است، تخطی که است فوراً برسه. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د اندېښنې وړ بلل کېږي. سالروان میلادی در 6 ماه اولش به اساس گزارش‌هایی که دوستان ما در نهادهای مختلف از جمله در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان تهیه کردند بیش از 60 مورد خشونت داشتیم. در زمان مشابه سال گذشته این کمتر از 40 مورد بوده. معنایش است که افزایش یافته بود. په هیواد کې خبریالان معلوماتو ته د نه لاسرسي او تاوتریخوالي په شان لا بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دي. د غوراوي کمیټې نن د ټاکنو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو پر څېړلو کار پیل کړ. د یاد کمیټې غړو تېره اونۍ د خپل کار له پیل وروسته نن د یاد کمیټې د داخلي تګلارې او اصولو پر طرز العمل کار پای ته ورسوه او د غوراوي راتلونکي پړاوونه یې تصویب کړل.
د ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو د غوروي کمیټه وایي د تېرې اونۍ له چهارشنبې راهیسې د دغه کمیټې د تګلارې د ښه کولو لپاره هڅې پیل کړي او ټاکل شوي چې د همدې اونۍ تر پایه خپل کاري پروګرامونه په بشپړه توګه د رسنیو او څارونکو ادارو په واک کې ورکړي. تر اوسه کابو 400 تنو دغه کمیټې ته غوښتنلیکونه ورکړي او د دې اونۍ تر پایه ټاکل شوي چې ټول غوښتنلیکونه د دغه کمیټې دارالانشا ته وسپارل شي. تا ختم امی هفته که روز پنجشنبه ساعت 3 بجه میشه دارالانشای کمیته گزینش درخواست‌های جدید را دریافت میکنه. در عین حال درخواست‌هایی که قبلا برای کمیته گزینش قبلی تسلیم شده بود اون مدار اعتبار است و جزء بررسی ما خواهد بود. پر ټاکنو څارونکي ادارې وایي د وړ کسانو په غوره کولو او په ټاکنو کې د تخنیکي ستونزو هوارول پر دغه بهیر له لاسه تللی باور بیرته راګرځولی شي. دقیقا اگر کمیته را بگذارن کمیته همین طور شفاف پیش بره، افراد توانا مستعد و با دانش که در حوزه انتخابات تخصص و دانش داشته باشند اینا بیان ما آینده و مدیریت آینده انتخابات خود را دقیقا سالمتر و خوبتر از گذشته ها میابه. دغه کمیټه د سترې محکمې له استازو د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې د کمیسیون د بشري حقوقو د کمیسیون او د مدني ټولنې له استازو جوړه شوې ده. د هغو 250,000 افغانانو له ډلې څخه چې تیر کال اروپا ته تللي 80% به یې افغانستان ته ستانه کړی شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت وایي هغه کډوال چې په اروپایي هیوادونو کې نه دي منل شوي بیرته هیواد ته ستانه کړی کیږي. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال وایي حکومت هڅه کوي چې یاد کډوال په خپله خوښه هیواد ته ستانه شي. د غونډې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بهر ته د ځوانانو د نه تلو د هڅولو په موخه جوړه شوې. دغه ځوانان د هیواد د 23 ولایتونو په استازیتوب په کابل کې راټول شوي وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ځوانانو ستونزې هوارې کړي. کسانی که در رأس حکومت است بشنو صدای جوان را، بشنو صدای 1 میلیون جوان را، بیا برای تغییر وضعیت کنونی جوان که مشکلات بیداد میکنن، بیکاری بیداد میکنن، عدم شایسته سالاری در این وطن بیداد میکنن، بیا محور مسائل فوکس بکو. 15,000 بستونه خالی دي اما زموږ ځوانان اوس هم فرار کوي له هیواد څخه. زما پر دولت باندې دا غږ ده چې د دغو بستونو د ډکولو لپاره کاري ظرفیتونه په کار وګماري. لا بل خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو 40% دوسیې څېړلي دي. کسایی که به پس میان به وطن بازگشت میکنن اون کسایی هستند که اسنادشان مثلا قبول نشده، پذیرششان اونجا رد شده، اونا میان. اونا را هم ما تاکید کردیم که داوطلبانه بیان، نشه که جبری بکشن. هغه ځوانان چې هغه غواړي خپل تجارت کاروبار مخ ته بوځي موږ د وړو قرضو پروګرام د هغوی دپاره پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په اروپا کې د افغان کډوالو شمیر 1 میلیون تنو ته رسېدلی دی. تمام هزینه برگشت مهاجرین از جمله ارائه کمک‌های نقدی که نظر به کشورها متفاوت است برشان پرداخته میشه و همچنین اتحادیه اروپا 70 میلیون یورو را برای بخش‌های انکشافی افغانستان از جمله برنامه عودت و اسکان مجدد کمک کرده. په اوسني وخت کې افغانستان په 52 هیوادونو کې کډوال لري چې یوازې 250,000 په تیر یو کال کې د ناامنۍ او وزګارۍ له امله له هیواده وتلي او اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د ملي پوځ هغه سرتیری چې د خپل قمندان لخوا سخت وهل شوی د عدالت غوښتنه کوي. دا سرتیری د پوځ د چارواکو په ناغېړیو سخته نیوکه کوي او وایي دی بې له کومې ګناه وهل شوی دی. دا سرتیری د ملي دفاع له وزارت غواړي چې عدالت تامین کړي. افغان پوځیان د جګړې د ډګرونو لومړني قربانیان دي. خو د افغان پوځیانو یا هغو کسانو پر وړاندې چې شپه او ورځ د جګړې په ډګرونو کې له لویو ننګونو سره مخامخ دي د تاوتریخوالي په اړه شکایت. د عبدالرحمن په نوم یو سرتیری د هغه د وهلو ټکولو پیښه داسې بیانوي. سرکار پدر میرم، سرکار برادرای میرم، کماندان ټول سکیلا گفت میگه برو بچیم برو پاس بیایی. ما ضرب نیم ساعت پاس رفتم در کالای شخصی رفتم پاس اومدم که کماندان ټول تو مرد کانتینر انداخت، پیران تنبان مکشید، 11 بجه شو کشید، لات کوب کرد. دغه پوځي وایي بدن یې درد کوي او ان د وهلو ټکولو نښې پر مخ او سر لیدل کیږي. عدلو در سیسکوهای مسلح افغانستان امره بنده ما همکاری کنن، سرک ما پای نمانن که امروز سرک ما پای بانن، سبا که دا بیرمالان شما دا حالت مربع میگرزه. خو داسې نیوکې کیږي چې افغان پوځیان د دې پر ځای چې د دوی له سرښندنو ستاینه وشي حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. برکت اعظمی نیروهای امنیتی است که ما اینجا هستیم و این مسئولین هستند. متاسفانه که
در بعض موارد به زندگی سربازان، به وضع معیشت سربازان توجه صورت نمیگیره و حتی برخورد بسیار خشن و برخوردهای غیر قانونی امراض اونا صورت میگیرن. ملي دفاع وزارت وايي په پوځي قانون کې د سزا بڼه روښانه ده، خو د دې پیښې له عاملینو سره به جدي چلند وشي. هیچ کس در اردوی ملی حق نداره که بالای سرباز و بریدمل غیر قانونی و غیر پالیسی هایی که در وزارت دفاع هست اجرات بکنه. بنان هر کس که این کار کرده باشه به جزای خود میرسه. داسې باور کوي چې د جګړې په ډګرونو کې د ډیری ناتوانیو لامل د سم مدیریت نشتوالی، بېپامي او ان د سرتیرو پر وړاندې د امنیتي ادارو د لوړپوړو چارواکو تاوتریخوالی دی. د جګړو او تاوتریخوالو د قربانیانو کورنۍ بد ژوند لري. په ترهګریزو بریدونو کې ډیری وختونه هغه کسان وژل کیږي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابروي او د دوی په وژل کېدو سره د یادو کورنۍ ستونزې نورې هم ډیریږي. دا کورنۍ وایي له جګړو ستومانه شوي او سوله غواړي. بلخو د امریکا پراختیایي ادارې د لوړپوړو دولتي چارواکو د ساتنې ریاست د قربانیانو له کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه کورنۍ چې د اړتیاو د برابرونکو په مړینې یا ټپي کېدو سره له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. فضل ربیع له لسو نورو کسانو سره د کابل په یوه ولسوالۍ کې اوسېږي. نوموړي په کابل ښار کې موټرواني کوله او د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر ریاست په برید کې ټپي شو. سترګې مې اوس وضعیت خراب ده. 80% زما د دې سترګو دید کم شوی ده بیخي. په دې ځای کې داسې مېرمنې هم شته چې خاوندانې په ترهګریزو بریدونو کې مړه یا ټپیان شوي او په خپله عواید نه لري. انداچی امتیاری په محمد خان زخمی شد 9 بجه صبحی بوده. پیش شما چشماش دست داده، دستش است، چشماش است. برای زنا 8 رستگاه و برای 8 خانواده که درآمد خود زیاد متاثر شده بود و از دست داده بودند برای زنا توزیع شد که تا از این طریق اونا دوباره بتوانند صاحب درآمد شوند و یک اقتصاد یا معیشت دوامدار به دست بیارند. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لسو هغو کورنیو سره چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر ریاست په برید کې قرباني شوي مرسته وکړه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په بلخ ولایت کې د پولیسو په لیکو کې کار کوي وایي ویاړي چې د خپل ورونو ترڅنګ د امنیت د ټینګښت، د قانون د پلي کېدو او د مجرمینو د نیولو او پیژندلو لپاره هڅې کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې د پولیسو له لیکو سره یوځای شوي له هېواد سره یې مینه نوره هم ډېره شوې ده. دغو مېرمنو د پولیسو جامې اغوستي او هغه د ځان لپاره ویاړ بولي. ډیری دغه مېرمنې له 1 تر 5 کلونو راهیسې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ په جنایي او امنیتي برخو کې دنده ترسره کوي. دوی وایي د قانون له پلي کېدو سره لیوالتیا په هېواد کې د ښځینه پولیسو کمښت، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ښکارندې پر خلاف مبارزه او خلکو ته خدمت هغه لاملونه دي چې دوی د پولیسو له لیکو سره یوځای شوي دي. در سالهای نو یا در جشنهای مختلف در کشور ما که برگزار شده از طرف ما پلیس امنیت هستیم که تامین امن و نظم عامه به دوش ماست که همیشه همکاری کردیم دوش برادرای خود. یگانه موضوعی که باعث شد ما به صفوف پلیس رو بیارم همین کمبودیت طبقه اوناس در صفوف پلیس و دومی که خشونت علیه زنان و ناامنی های جامعه که فراراه زنان قرار دارد. سیده سعادت په بلخ ولایت کې د ښځینه پولیسو یو افسره ده چې له 3 کلونو راهیسې د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ په جنایي څانګه کې کار کوي. هغه نه غواړي د کمرې په وړاندې خبرې وکړي، خو په دې موده کې د خپلو بریاوو خبره کوي. در حصه تلاشی یا تلاشی مجرمین زمانی که ما رفتیم یک مجرم خانوم بود تلاشی کردیم و در جریان تلاشی خب بالاخره پلیس به قانون ضرورت از در قسم مواقع دیگه ما تونستم تلاشی کنم و همون مقدار پودری که در جان او خانوم بود ما بگیرم و یک دستاورد عالی است. ما واقعا خوش هستم. په دې ځای کې د ښځینه پولیسو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام ترسره کیږي. په دغه روزنیز پروګرام کې د کار په ځای کې د شخصي او رواني څارنې او د اړیکو د ټینګښت د څرنګوالي په اړه روزنه ورکول کیږي. ما در این برنامه ارزیابی شخصی خانم ها را انجام میتیم توسط خود ازیا و تمام ساحه مراقبت در ارزیابی شخصی خود و میبینن که در کدام عرصه ها کمبودی دارن، برای او کمبودات خود بازیا پلان مراقبتی برای خود میسازن.
په اوسني وخت کې څه د پاسه 100 ښځینه پولیس د بلخ په امنیه قومندانۍ کې دنده ترسره کوي، خو شمېر یې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې د دوی شمېر زیات شي. د بغلان اوسیدونکي په دې ولایت کې د حزب اسلامي له پلویانو غواړي چې د حکومت پر وړاندې جګړه بنده کړي. دوی د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ هوکړه اغېزناکه بولي او وایي له دې وروسته د یاد ګوند پلویان باید د امنیت د راوستو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. بلخوا د بغلان والي وایي د یاد هوکړه لیک تر لاسلیک کېدو وروسته په دې ولایت کې امنیت ښه شوی دی. بغلان داسې ولایت دی چې حزب اسلامي پکې ډېر ملاتړ لري. په دغه ولایت کې تر اوسه هم د دې ګوند ځینې ملاتړي وسلوال دي او په ځینو برخو کې فعالیت لري. د بغلان ولایت چارواکي له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د موافقې لاسلیک د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې اغیزمن بولي. در ولایت بغلان هم که اعضای بیشترشون در اینجا حضور داره تاثیر بزرگ در تامین صلح و امنیت 100% داشته باشه و ما متيقن هستیم که هیچگاه این پیام نیک در ولایت بغلان بی تاثیر نمی باشه. د بغلان ولایتي شورا هم د امني چې د بغلان ځینې برخې د حزب اسلامي د وسلوالو لخوا اداره کیږي. مثلا د اطراف دانه غوری، دنډ غوری، دنډ شابادین کلا مربوط حزب اسلامی بوده و برای فعلا هم افراد مسلح یا غیر مسلح که داره در کوهای کرکر یا فرض کنیم در خریجات امی سرکات 12 سرکی که هسته تا شهر کنه و شهر جدید بالای سرک مربوط حزب اسلامی و میرویس میشوه. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک د دې ولایت پر امنیتي وضعیت اغیزناک بولي. نفوذ خود داره در بغلان بیشتر نفوذ خود در بغلان مرکزی داره، در دند غوری داره، در دند شعبدین داره. چنان فال نیک میگیریم انشالله. حزب اسلامی که اونا مخالف دولت امیال سلاح دارن و می جنگن عملا دیگه اونا میتونن با این پیوستن به این پروسه دیگه اگر 100% نتونیم بگیم شاید 50% در تامین امنیت یا چیز خود داشته باشه. افراد حزب اسلامی را او در دستش باشه ما از اونا تقاضا میکنیم و یا خواهش داریم که اونا مانند گلبدین حکمتیار که به پروسه صلح پیوستن نام سالهای خود کنار بگذارن و مانند رهبرشان. د دې ولایت اوسیدونکي د حزب اسلامي له پلویانو غواړي له دې وروسته د بیا رغونې او ښې حکومتولۍ په برخو کې له سیمه ییزو چارواکو سره همکاري وکړي. د افغانستان پوځ سیاسي نه دی او د پوځي چارواکو خپلوان هیڅ حق نه لري چې په پوځي موټرونو او یا هم امنیتي ادارو کې د خپلو سیاسي مشرانو عکسونه ولګوي. د 203 تندر قل اردو قمندان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي هیڅوک باید له پوځیانو څخه د سیاسي ګټې لپاره کار وانخلي. اخوا د یاد قل اردو پوځیان وایي د هیواد په هر ګوټ کې به ترهګر له منځه یوسي. په پکتیا ولایت کې د غوزباکونو حکم ترلاسه کړی چې د سیاسي ډلو د مشرانو په اوزارو بدل نشي. د لومړي ځل لپاره د 203 تندر قل اردو د ویناو په دریځ کې هیڅ عکس نه لیدل کیږي. د غوزباکونو قومندان ورته وایي د افغانستان د ملي اردو اصلي موخه له هر ډول سیاسي تړاوونو لرې والی دی. غیر وابسته هستیم، مطابق قانون افغانستان هستیم و سرزمین افغانستان را نکنیم و هیچ تنظیم و هیچ قشر سیاسی ما ارتباط نداریم. د 203 تندر قلی اردو قومندان پر افسرانو او سرتیرو غږ کوي چې له دې وروسته نشي کولای د سیاسي ډلو د مشرانو انځورونه په پوځي ځایونو او موټرونو کې ولګوي. هیچ منصوب قول اردو سرسه تندر حق اعتراض نداره که عکس کسی را قانونی کنه نکنه. هر شخصیت ملی و سیاسی را که شما دوست دارید عکس کلام شبکه در خانه خود نگاه کنید. له بلې خوا د افغانستان د ملي اردو افسران او سرتیري وایي د هیواد له هرې سیمې څخه به د سر په قیمت ساتنه کوي. د دغو ځواکونو شعار خدای هیواد دنده ده او ټینګار کوي چې هیڅکله به سمتي او ډلهییزو ګټو ته په ملي ګټو ترجیح ورنه کړي. دا اردو په یو ملیت، په یو تنظیم یا په یو شخص پورې اړه نه لري. اردو ملی که است با کدام قوم اشخاص مثلا زورمند هیچ چیزا کدام وابسته نمی باشد، یک نیروی خاص نیروی ملی می باشد.
د قلی اردو قومندان او پوځیان د حکومت او ښاغلي حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تړونه ملاتړ کوي او زیاتوي چې د هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي. د هم بهرني خبرونه. د فارس خلیج عرب هیوادونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د هوایي مداخلې مخه ونیسي. اخوا پر حلب ښار د روسیې هوایي بریدونه ډیر شوي دي او په یوه دغه برید کې یو روغتون هم په نښه شوی دی. اخوا نن په اروپا کې زرګونو کسانو د دې ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. یو هندي مدني فعال په خپل وینه د یو لیک په لیکلو سره د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې پاکستان د ترهګرو د یو ملاتړي هیواد په توګه وپیژني. دا مدني فعال وایي د پاکستان په شان هیوادونه خپل موخو ته د رسیدو لپاره له ترهګرو ګټه پورته کوي او یاد هیوادونه باید د ملګرو ملتونو غړي ونه اوسي. او د هنګري لومړی وزیر وایي که د دې هیواد وګړي د نن ورځې په ټولپوښتنه کې د کډوالو منل کېدو ته مثبته رایه ورکړي دی به له خپلې دندې ګوښه شي. د یاد هیواد وګړي نن په دې ټولپوښتنه کې چې آیا هنګري کډوال ومني که نه رایه ورکوي. تر لږ ځنډ وروسته اقتصادي خبرونه. دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان، چین، قزاقستان او ازبکستان ترمنځ د څلور اړخیزې هوکړې د نشتوالي له امله له حیرتانو څخه چین ته د افغانستان د سوداګریزو توکو لیږد ته اجازه نه ورکول کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونیوۍ د کار افغان سوداګرو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او حکومت تر اوسه د یادو هیوادونو ترمنځ د څلور اړخیزې هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره کوم کار نه دی کړی. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د څلور اړخیزې هوکړې د چمتو کېدو خبر ورکوي. له چینه د ریل ګاډي په مټ حیرتان ته د توکو پر رالیږدولو سره سوداګر هڅه کوي د چین له لارې صادرات او واردات زیات کړي. خو د هغو څلورو هیوادونو ترمنځ د څلور اړخیز پوهاو لیک د نشتوالي له امله چې دغه ریل پټلۍ ترې راتېرېږي سوداګریز توکي له حیرتانه چین ته د صادرېدو لپاره نه بارېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ګاونډیو هیوادونو سره د خپلو توکو د صادراتو په برخه کې د افغانستان ستونزو ته په پام سره وایي چې یوازې د ریل ګاډو په مټ واردات د هیواد په ګټه نه دي او صادرات هم باید وشي. مشکل اساسی ما اینمی هستند که اگر از این طرف ترین مواد ما را انتقال نکنه مشکل ما حل نمیشه. این ترین به درد ما نمیخوره. برای ما واقعا مشکل است. بنان این به نفع هستن این حرکت و واقعا از لحاظ اقتصادی یک ظرفیت بسیار خوب است که ایجاد شده مگر علمی مشکل داره. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو لپاره د څلور اړخیز پوهاو لیک د لاسلیک کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به دغه پوهاو لیک لاسلیک شي. اول در داخل افغانستان نشست‌های تکنیکی برگزار میشه. بعد از اون مسوده برای کشورهای ازبکستان، قزاقستان و چین ارسال میشه تا اونا هم نظرات خود با ما شریک بسازن و بعد از اینکه نظرات خود با ما شریک ساختن ما میتونیم به صورت جداگانه و همچنین به شکل 4 جانبه همراه 3 کشور دیگه ما مذاکرات خود شروع کنیم. اخوا د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 1 میلیارډ او 100 میلیون ډالرو ته رسیږي او د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو په وینا د سږ کال تر پایه به د سوداګرۍ دا کچه 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. او دا هم سپورتي خبرونه. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې په خپله درېیمه نړیواله لوبه کې ماته ومنله. په دې لوبه کې د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړي ونه توانېدل چې د بنگلاديش لوبډلې لخوا د 280 منډو هدف پوره کړي. د بنگلاديش لوبډلې لومړی منډې پیل کړې او د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې ته د 280 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي تمیم اقبال وکړای شول چې د خپلې لوبډلې لپاره 113 منډې وکړي. د بالینګ په برخه کې نبی عیسی، میرویس اشرف او راشد ارمان د سیالي لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول. د بیټینګ په برخه کې د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړو لوبه ښه پیل نه کړه او یو په بل پسې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. شهزاد محمدي او حشمت الله شهیدي د کومې منډې له کولو پرته
پرته خپلې ویکټې له لاسه ورکړې او ټولو لوبغاړو د 138 منډو په کولو سره په 40 اورونو کې خپلې ټولې ویکټې له لاسه ورکړې او د 141 منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې پر وړاندې ماته ومنله. کوم سیریز د افغانستان سره ترسره کړ هغه خپل بنگلاديش خپل پوینټونه له لاسه ورکړل، افغانستان خپل پوینټونه ترلاسه کړل او خپل پوینټونه نور هم زیات شو، بل اخر افغانستان په خپل ځای کې پاتې شو. یعنی د افغانستان په رینکینګ کې خدای موږ خپل ځای له لاسه نه ورکړی. ټاکل شوی د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د همدې اونۍ د سیشنبې په ورځ هیواد ته راستنه شي. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړو د بنگلاديش په وړاندې 3 لوبو کې یو ځل بریا خپله کړه او 2 ځل یې ماته ومنله. او په کابل کې د آسیا د فوتسال کنفدراسیون د 2مې درجې روزونکو ورکشاپ پای ته ورسید. د دغه ورکشاپ په پای کې غوره ګډونوالو ته د آسیا د فوتسال کنفدراسیون لخوا د 2مې درجې روزونکو سندونه ورکړل شول. دغه ورکشاپ د آسیا د فوتسال کنفدراسیون د روزونکي محمد ناصر صالح لخوا جوړ شوی و. په دغه ورځنی ورکشاپ کې د 9 ولایتونو 19 روزونکو ته د آسیا د فوتسال کنفدراسیون د روزونکو لخوا په عملي او نظري توګه زده کړه ورکړل شو او دغه کارغالي ګډونوالو د ازموینې له ورکولو وروسته 2مې درجې د روزونکو سندونه ترلاسه کړل. که خوشبختانه یکی از کورس‌های لیول 2 فوتسال افغانستان که فوتسال افغانستان فوتسال مطرح شده در این وقتا در سطح منطقه، مسئولین محترم بودجه بیشتری بذارن برای فوتسال، حمایت بیشتری بکنن از فوتسال. این بچه‌های افغانستان میتونن در آینده هم در آسیا هم در جهان پرچم مقدس افغانستان رو به اهتزاز در بیارن. دغه روزونکي په هیواد کې د آسیا د فوتسال د کنفدراسیون لخوا د دغه راز کارغالو پر جوړېدو خوښ دي او دغه کارغالي جوړېدل په هیواد کې د فوتسال د پرمختګ او پراختیا لپاره ګټور بولي. تمرین دادن جوانهای عزیز ما در سطح نوجوانان و جوانان دین ایمانی و وجدانی خود در قبال وطن عزیز خود عمل کنید. چیزهایی که ما آموختیم زیاد برای ما موثر است. به خاطر که ما اگر این همین چیزهایی که ما آموختیم اینا رو ما بتونیم به شکل درست به نوجوانان فرا یاد بدیم، فوتسال ما زیاد در فرا پیش رفته. د هیواد فوتبال فدراسیون په نږدې راتلونکي کې د فوتسال د 3مې درجې د روزنیز کارغالي د جوړېدو خبر ورکوي. همدې سپورتي خبرونو سره زموږ خبري ساعت پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې مننه.